په ښوونځیو کې د ښو آزموینو په خاطر پوهنې وزارت له لوري یوه نوې طرحه جوړه شوه. دغه طرحه به لومړی د کابل ښار په 14 تعلیمي حوزو او 32 ښوونځیو کې د نمونې لپاره وړاندې کړل شي چې پایلې یې نن د حبیبیې لیسې څخه وشو. د یاد وزارت مسؤلین په خپله وینا کې وایي که چیرې دغه طرحه ښه نتیجه ولري وروسته به د هېواد ټولو ولایتونو کې تطبیق کړل شي. د دغه مقدماتي مجلس یا هغه مجلس یا هغه پروګرام چې افتتاحي له همدغه لیسې کیږي د دغه لومړیتوب او د دغه ابتدا چې ستاسو په برخه سوه ستاسو ته مبارکي وایو. واقعا د موږ تاسې پلازمینه کې ډېرې لیسې سته خو دغه نیکبختي دغه خوشبختي دغه نیکپالي چې په برخه سوي هم د دغه لیسې سوي. نو معلومه ده د دغه لیسې استادان د دغه لیسې رهبري د دغه لیسې مدیریت او د دغه لیسې د شاګردانو دا اخلاص ده او هم د موږ سره مینه ده چې موږ د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت رهبري ته یو پیشنهاد وکړل تر څو د دې لپاره یو بورډ موږ ته منظور کړي. لله الحمد د رهبري د شفقت او ترحم له مخې 1445 کې موږ ته دغه بورډ منظور شو. دا د الله تعالی له طرفه د موږ تاسې رهبري له طرفه په دې ملت او په دې ولس باندې یو ترحم او شفقت و. دا پیشنهاد مو وکړل هغوی په ډېر ښه طریقه په ډېر لطف په ډېر مهرباني دغه ولس ته دغه شاګردانو ته د هغوی د لوړولو د معیارو لپاره هغه بورډ منظور کړو. هغوی بورډ تقریبا دغه یو کال په دغه طرحه د امتحاناتو کار وکړل. له هغه ترکیب کې څوک ولو؟ ترکیب کې علمي خلق وو، ترکیب کې سیاسي خلق وو، ترکیب کې مسلکي خلق وو، په ترکیب کې قدري خلق وو او د پوهنې وزارت مختلف رئیس صاحبان په هغوی کوشش وکړل. وروسته دا طرحه ترتیب سو. خو دغه طرحه د دې د تطبیق لپاره کوم وخت چې د اساس د تعلیم و تربیه افغانستان کې ښودل سوی دا له زیاتو چلنجونو سره مخامخ وه، له زیاتو ننګونو سره مخامخ وه او هیچ چا په دې باندې اقدام نه ده کړی. شاگردانو بر شما میگیم بعضی مردما میگه یه آوازه غلط نشر میکنه که امارت اسلامی به علوم عصری توجه نمیکنه. ما یک بورد برای مدارس الانم ترتیب نکردیم تا عالم یک طرح قانونی و اساسی برای او نداریم مگر برای علوم عصری و مکاتب و برای لیسه ها یک بورد ترتیب کردیم و به او مصرف کردیم و او یک طرح جامع ترتیب کرد. همدارنګه د نوموړي وزارت مسؤلین دا هم زیاتوي چې د پوهنې وزارت عصري زده کړو ته ښه پاملرنه کړې او کوي به یې. د ما ته نن ورځ موږ چې دا ټول وخت دا 3 کاله عمیقه مطالعه وکړه، موږ وکتل لیسې مو وکتې، مکاتب مو وکتل، مدارس مو وکتل، موږ هغه شی مهم شی چې مهم رول په دې کې ادا کوي هغه امتحانات معیاري دي. ځکه د ما ته کیفیت د ما ته ښهوالی د ما ته معیاریتوب هغه یوازنی هغه په چا باندې کیږي؟ هغه په امتحاناتو باندې کیږي. تاسو پوهیږئ د افغانستان اسلامي امارت خاصتا د پوهنې وزارت هغه غواړي هغه کوشش کوي هغوی کوشش کړی چې د خپل ښوونیز پروګرام د خپل ښوونځیو هغه معیار لوړ شي. دا کوشش کړی او کوشش کوي. د یادې طرحې په اړه د کابل ښار د پوهنې ریاست رئیس وایي چې دا رنګه کړنې کولی شي د آزموینو په اخیستلو کې ښه مرسته وکړي. څرنګه چې تاسې ته معلومه ده د پوهنې وزارت رهبري هغوی هر وخت دا کوشش کړی چې د افغانستان د ملت بچیانو ته د تعلیم او تربیه د تعلیم او تعلم ښه زمینه برابره کړي. داسې زمینه شاگردانو ته برابره وي چې هم عصري علومو ته او هم دینی علومو ته لاسرسی ولري.
چې د همدغو برنامو په ترتیب کې نن معین صاحب تشریف راوړی ده انشاءالله العزیز هغه امتحانات چې مخکې هم اخیستل کېدل وروسته له دې به انشاءالله العزیز په معیاري ډول باندې اخیستل کېږي د هغې برنامې افتتاح به شیخ صاحب مبارک په خپله کوي نور به موږ او تاسې انشاءالله العزیز ورځ تر بلې کوشش کوو چې د ترقۍ او بهبود خواته ولاړ شو. د پوهنې وزارت مسؤلینو وویل چې د یادې طرحې د جوړولو او تطبیقولو لپاره په نوموړي وزارت کې یو نوی ټیم جوړ شوی چې وبه کولی شي دغه طرحه لومړی د کابل ښار په 14 تعلیمي حوزو او 32 ښوونځیو کې تطبیق کړي.